د اټوم بم جوړښت اغیز او تلفات لیکنه ډاکټر نیک محمد ویال د نړۍ لومړی اټومي بم په 1945 زیږدیز کال کې د نوي ماکسیکو په لاس الماس کې جوړ شو. همدا ډول د لومړي ځل لپاره اټوم بم چې یورانیم پکې کارول شوی و د امریکا متحده ایالاتو لخوا د دویمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې د جاپان په هیروشیما وغورځول شو. اټوم بم څنګه چاودنه کوي؟ هر کله چې یو نیوترون ایزوټوپ یورانیم 215 یا پلاتینیم 209 لرونکي اتوم هسته یا نیوکلیس ووهي، په پایله کې د اتوم هسته دوه ټوټې کیږي، حرارتي انرژي او ګاما وړانګې خوريږي. د اټوم بم ویجاړونکی اغیز. اټوم بم دوه ډوله ویجاړونکی او وژونکی اغیز لري چې لومړی د چاودنې پر مهال او دویم یې اوږد مهالی دی. د اټوم اغیز تر ډیره په دې پورې اړه لري چې په څومره اندازه انرژي پکې کارول شوې ده، خو په لویه کې اټوم په چاودنې سره له 40 تر 50 سلنه انرژي د چاودنې پر مهال، له 10 بیا تر 50 سلنه حرارتي وړانګې، 15 سلنه آینایزیشن وړانګې یا آینایزیشن ریډییشن او 15 سلنه نورې بېلابېلې وړانګې تولیدوي. د اټوم بم له چاودنې وروسته څه پېښیږي؟ لومړی، د نورو چاودېدونکو توکو د چاودنې په څېر اټوم بم هم لومړنۍ اغیزې لري. هر کله چې اټوم بم وغورځول شي نو سخت ټکانونه، د غوږونو پردې څیرې کېدل، د سږو تخریب، د ودانیو ورانېدل او په خپله د اټوم بم ټوټې د چاپېریال او ژوندیو موجوداتو د له منځه تلو سبب کیږي. دویم، حرارتي وړانګې یا ترمل ریډییشن. د نورو وسلو خلاف اټوم بم په سترې اندازې حرارتي وړانګې خپروي. حرارتي وړانګې د اور لګېدنې سبب کیږي. دغه وړانګې دومره زورورې دي چې کولی شي په یوې سترې سیمې کې د اور توپانونه هم رامنځته کړي. دریم، لومړنۍ وړانګې. اټوم بم په غټ شمېر سره نیوټرون او ګاما وړانګې خپروي چې د لومړنیو یا انیشل ریډییشن ورته وایي. څلورم، فال آوټ. هر کله چې اټوم پر ځمکه وغورځي نو خاورې او کاڼې له ځان سره پورته کوي چې دغه خاورې او کاڼې بیا بیرته ځمکې ته راځي او د تلفاتو سبب کیږي. دغه پروسې ته د اټوم بم فال آوټ پروسه وایي. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.